السلام علیکم ملګرو. نن موږ په داسې ساحه کې ولاړ یو چې دلته د سپینو ډبرو یو واضح رګ یا مجموعه لیدل کیږي. شاوخوا یې نورې ډبرې چې تیاره رنګ لري، خو دا سپینې ډبرې په جلا ډول د ځمکې دننه رامنځته شوي. نن به وګورو چې دا څه شی دي او څنګه جوړې شوي دي او په جیولوژي کې ورته موږ څه وایو. ملګرو، دا سپینې ډبرې ډیر احتمال د کوارتز وین یا کوارتزي رګ دی، او په جیولوژي کې کله چې د ځمکې لاندې هغه مګما چې دا ګرمې اوبه چې دي یا هایدروترمل محلولونه چې دي په هغې کې منرالونه حل شي، نو دغه محلولونه د ډبرو بیا درزونو او فرکچرونو ته داخلیږي. وروسته چې کله به حرارت کم شي، دغه منرالونه رسوب کوي او ورو ورو دا ډول سپین رګونه جوړوي. بیا موږ دې پروسې ته هایدروترمل پروسس وایو. همدا علت دی چې دغه سپینې ډبرې د شاوخوا ډبرو نه جلا ښکاري. شاوخوا ډبرې چې دي میتامورفیک ډبرې دي، خو دا سپین رګ وروسته د درزونو دننه تشکیل شوی. په دې ډول رګونو کې اکثره کلسایټ، کوارتز او کله سلفایدي منرالونه هم لیدل کیږي یا پیدا کیږي. ځینې وخت همدا ډول هایدروترمل وین د سرو زرو، مسو او نورو منرالونو سره هم اړیکه لري. که دلته شاوخوا ډبرو ته وګورو، دغه رنګ او جوړښت یې له دې سپینو ډبرو سره توپیر لري. د دې معنا دا ده، د دې مقصد دا دی چې لومړی شاوخوا اصلي ډبرې موجودې دي. شاوخوا چې کومې ډبرې دي دا اصلي ډبرې دي، او وروسته په درزونو کې ګرمو محلولونو حرکت کړی او دا سپین کوارتزي رګ یې جوړ کړی دی. ځکه دغه رګ د شاوخوا ډبرو په منځ کې د جلا باډي په ډول ښکاري یا د جلا جسم په ډول ښکاري. نو ملګرو، دا ډول سپین رګونه په جیولوژي کې د هایدروترمل کوارتز وین په نوم یادیږي او د منرالونو د انتقال او رسوب مهم مثالونه دي. که تاسو دا ډول عملي جیولوژي ویډیوګانې خوښوئ، د مهربانۍ له مخې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ چې راتلونکي کې له نورو خوندورو ویډیوګانو سره بې پاتې شئ او ویې ګورئ.